د هیواد د بیا رغونې په عزم او اراده باندې راغلي یو او دا وطن به جوړوو. راسئ په دې ستر کار کې د خپلو افغانانو سره ملګري سي. بهرنیو جاسوسي ادارو د خپل وطن او دین و دشمنانو ته نور تمه مه کوئ. تاسو به دا فکر کوئ چې بیا به افغانستان د ناخوالو او مشکلاتو سره مخ کوي، بیا به تاسو د پردیو پر مټ او پر پردیو ټانګونو سپاره او په پردیو تیارو او هلیکوپټرو کې سپاره په افغانستان کې کښته کېږي او راځي به ان شاء الله چې د الله جل جلاله په نصرت سره دا کار به نه کېږي او موږ به اجازه ورنکړو. نور افغانان د جنگ جګړو او مشکلاتو څخه ستړي نه غواړي چې د یو مفسد، نه غواړي چې د یو جاسوس او قاتل او قصاب ملاتړ وکړي. تاسو و دې شوم هدف ته نسئ رسېدل. توبه وکاږئ او راسئ په افغانستان کې عزتمند ژوند وکړئ. هیڅ ستونزه او هیڅ مشکل به درته پیش نشي. موږ مو امنیت نیسو، موږ درته زمینه د ژوند مساعدو. که بیا هم د دې هر څه سره سره څوک دا هڅه کوي او دا کوشش کوي، ګورئ افغانانو ټول به د هغوی په وړاندې دریږو او د عدالت او انصاف او شریعت و منګولو ته به یې راکشوو.